دوستانو نن در سره دی الله تعالی یو مبارک آیات چې ان الله سمیع علیم دی وظیفه دی ورد در سره شریک کوم. دا داسې طاقتور عمل ده د کم انسان سی حاجت نه پوره کیږي دا یو عمل جوړ کی. د کم انسان سی دعا نه قبلیږي، د کم انسان سی مشکلات نه ختمیږي، د کم انسان سی پریشانی نه ختمیږي. عزیزانو دا یو کوچنی غوندی عمل ده، یو کوچنی غوندی آیات ته چې ډیر طاقتور آیات ته ان الله سمیع علیم. د دې وظیفه زه درته ښایم، پر هغه طریقه باندې وکړئ، دعا وکړئ، ان شاء الله ستاسو دعا به الله تعالی قبول کړي. دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې سل فصله کې به الله تعالی ستاسو د دې وظیفې په برکت سره ستاسو مقصد، ستاسو حاجت او ستاسو فضل کې چې کم جائز ارمان دغه به الله در پر کوي. ان الله سمیع علیم یعنی دا معنا فتحقیق سره الله پاک جل جلاله سدا اوریدونکی ده او خبردار ده. مثلا کم پریاد چې ته لرې الله تعالی سپورته کې الله یا اوري، کم حاجت چې ته لرې فزړه کې هغه حاجت پوره کول غواړي الله تعالی یا اوري. کم پریاد او کم دعا چې ته کوي فکم الفاظ سره هغه ټول الله اوري، کې په خله سره فزور وای او که پزړه کې دي. او علیم الله تعالی په هر څه خبردار ذات دا ستا دا حالت ویني. ته چې په کمې پریشانی کې گرفتاری الله تعالی ویني، ته چې په کم مشکل کې رانیول سوی الله تعالی دی ویني، او ته چې په کور کې مسکنت فقر غریبی سره مخ دا ټول الله تعالی ویني. او ستا په کاروبار کې چې نقصان رکاوټ پر رکاوټ، په تجارت کې د پرمختګ، په دکانداري کې د پرمختګ نشته، دا ټول الله تعالی ویني. نو چې الله ویني دا یو عمل وکا الله تعالی بس تاسو فریاد واوري، الله تعالی تاسو ویني، الله تعالی بس تاسو دعا قبول کړي، الله تعالی بس تاسو حاجت پوره کړي. خو یاد ساتئ هر جائز حاجت او هر جائز مقصد لپاره دا دعا تاسو کولای شئ، بغیر له جائز مقصده بغیر له جائز حاجت دعا وظیفه مکړئ، نه وظیفه چندانې تاثیر کوي. یا د ناروا مقصد لپاره د ناروا حاجت لپاره ستاسو د زندگی چې څومره حاجتونه وي ان شاء الله الله ډیر مهربان ذات ته دوستانو چې د دې وظیفې په برکت سره به پوره کړل شي. بعضی خلک داسې شکایت کوي چې زموږ دعاوې نه قبليږي، زموږ حاجتونه نه پوره کیږي او وظایف ډیر کوم نتیجه نه ورکوي. اولین خو ګوري انسان باید اولین ځان د وظایف پر شرایطو برابر کې بیا وظیفه وکړي. یعنی ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې وظیفه چې د یقین غواړي، چې څومره د یقین مضبوط وو هغومره به د کار پر هغه لیول باندې ځي، څومره چې د یقین زیات وو هغومره به د دعا زر قبلیږي، وظیفه به د زر تاثیر کوي، او څومره چې د یقین کمزوری وي هغومره به د وظیفه په کمزوري حالت کې تاثیر کوي. نو دوستانو د وظیفې عمل، د وظیفې طریقه، د وظیفې وخت درته ښیم. د وظیفې وخت دوستانو دوه وختونه زه درته ښیم. اکثره وخت زه انسانانو ته چې وظیفې تاسو ته درکوم زه تاسو ته دوه وختونه زیات درکوم، چې یو د سهار له لمانځه نه بعد، یو د ماخستن له لمانځه نه بعد، ځکه چې دا ډیر ښه وختونه دي. نو دوستانو که د سهار له لمانځه نه بعد یې کوئ، که د ماخستن له لمانځه نه بعد کوئ، له لمانځه نه فارغ اسواس نارینه باید په مسجد کې وي، زنانه خو د کور، او ځکه چې زنانه ته مسجد ته تګ اجازت نشته نو په کور کې ورته کینی. کله په مسجد کې نارینه، په کور کې زنانه، هر کس یې کولی شي. د سهار له لمانځه نه بعد کوم کوئ یا د ماخستن له لمانځه نه بعد. لمانځه نه بعد چې فارغ اسواس پر هغه ځای باندې کینی، اولین دغه درود مبارک ووایه چې اللهم صل اللهم بارک، دې ته درود ابراهیمی وایي، اسانه درود د فلمانځه کې مونږ او تاسو وایو. دا تقریبا ووایاست 21 واره، 21 واره دی ووایي. لغه نه بعد دا وظیفه شروع که ان الله سمیع علیم. زه پر سکرین هم درته درکوم دا وظیفه، لغه ځای څخه یاد کړئ ان الله سمیع علیم. دا وظیفه وکړئ 315 واره، 315 واره په ښه توجه سره یې وکړئ. له هغه نه بعد 21 واره بیا دغه درود مبارک ووایه چې اللهم صل اللهم بارک. ده پر ځان باندې دغه د ګریوان تڼۍ داسې خلاص کړئ، دلته یې په دا ګریوان کې جوف کړئ. کله چې یې جوف کړئ لغه نه بعد لاس پورته کړئ، الله ته په ښه توجه سره، په ښه یقین سره، په ښه عقیده سره له الله تعالی څخه دعا وغواړئ.
ان شاء الله الله ډیر مهربان ذات الله واستاسو دعا قبول کړي هر حاجت لپاره چې تاسو کوله الله داسې مهربان ذات چې تر مور او فلار زیات مهربان دی انسان دعا سي انسان الله ودرته ورسي په نانواتی باندې په زارو یو خواستو یو باندې الله یې خپل درنه امید نه راشړي نو لہذا دوستانو دا عمل وکي طاقتور عمل ده مجرب عمل ده کچيري په یو ورځ مشکل نه سحل دوه ورځ یو کې کبه دوه ورځ نو تر درې ورځې پورې یو کې ان شاء الله مشکلات به حل شي